قابل قدر اساتذه کرام او زما حقوق العلوم شو خلونا زه تاسو ته چې کوم دی د شاعر مشرق علامه محمد اقبال زمون قومي شاعر دا یو نظم لکه تشریح وو ما نه چا مطالبه کړې ده چې یاره دا سیس چې کوم دی نو دا تاسو لږ دغه کوئ په دې لږ معمولي غونډه کې وضاحت وکړئ چې دا څه دي. نو داسې خبره وه چې علامه اقبال یورپ ته تللی و، جرمني ته تللی و، نو هغه دلته ستاسو عمره ستاسو سکول کوی نو دغه شان د ستاسو د عمر زوی جاوید اقبال نو هغه ورته خط ولیکو چې یاره ماله ګراموفون راولېږه. نو دا ګراموفون چې کوم دی نو دا داسې یو شی دی چې د هغه زمانه کې لکه مطلب میوزیک پې خلک بجاوي، خپل یو څیز ورسره یې په دې پښتو کې به ورته کپوړې وې ریکاډي باجا وې دا ماته راولېږه. مطلب دا دی چې دلته به میوزیک اورم. نو د دې علامه اقبال د دې نظم نوم دی جاوید کې نام جاوید اقبال. نو هغې کې علامه اقبال د تصویري دي خدای علامه اقبال دی خپل زوی ته نه دی ویلي، دا یې د قوم هر بچي ته ویلي. لکه دا د افسوس خبره ده چې موږ علامه اقبال او د هغه افکار دا یې کړي. حالانکې په ایران کې چې کله اسلامي انقلاب راغی نو هغوی خپل انقلاب اسوسییټ کړو د علامه اقبال سره چې زموږ د دې انقلاب په شا باندې د اقبال افکار دي. نو په دغه خط کې دغه کوم نظم چې و چې جاوید اقبال ته په خط کې رالېږلی او په هغې کې هغه داسې دی. زه یې معمولي وضاحت کوم. د یار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. دا څه په غلامۍ کې پروت دی، ریکاډي باجي د دغه شاعرانو دا میوزیک به اورې، دغه د غلامۍ سندرې به اورې، په دغه به ته انجوای کوې. نو د خدای بنده داسې وکړه چې د عشق په دې وطن کې ځان له یو مقام پیدا کړه. او دا عشق څه شی دی؟ ستاسو د ذهن ته زر یو بل عشق راشي، دغې ته عشق نه وایي، دغې ته هوس وایي، دغه ډېر ټایملی څیز دی، ډېر د لږ وخت دپاره په هغه پښتو کې وایي حسن د جمعې مازدیګر دی تېر به شي. دغه عشق نه دی، عشق دغه درد دی چې د قام دپاره، د انسانیت دپاره، د انسانیت د ښېګړې دپاره ته کوم درد محسوسې دغې ته عشق وایي. او لکه مطلب د الله تعالی هر تخلیق سره مینه، الله تعالی چې څه پیدا کړي انسان یې پیدا کړی د انسان سره مینه، مطلب دغه مطلب دی عشق. لا مونږ چې څه وایو که نه دا ستاسو ته د احساس او د درد دا خبرې کوو، د دې نوم دی عشق. نو د یار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے سنت نوی دنیا پیدا کر. دا خو د انګریزانو حکومت دی او انګریزانو خو ته غلام کړی، انګریزان غواړي چې ته درباري شې، ته چې کوم دی نو حق ونه پېژنې او ته چې کوم دی د دغې خلکو د دغې حکمرانانو درباري جوړ شي، چاپلوسې جوړ شي، خوشامد در پکې پیدا شي. نو خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدای قدر لچرته دغه در کو کنه دل فطرت شناس. لکه داسې زړه یې در کو چې هغه په فطرت پوهېږي، د فطرت پېژندګلو کوي، د دې نیچر پېژندګلو کوي. نو داسې به وکړي چې سکوت لاله و ګل سے کلام پیدا کړ. د دې دغه سره خبرې کوه، د دې ګل د خاموشۍ سره خبرې کوه. سکوت لاله و ګل سے، د لاله او د ګل د دې سکوت سره چې کوم دی نو کلام پیدا کړ. لکه به د فطرت میل شه او د دې فطرت نه سبق زده کول زده کړه. مطلب دا دی چې دغه سلسله شروع کړه. ته ریکاډي باجې مه غواړه او د غلامۍ سندرې مه اوره او د غلامۍ په سندرو باندې چې کوم دی نو خپل وخت مه بربادوه. اٹھا شیشه گرانې فرنګ کې احسان. ګوره سوچ کوئ چې په دغه وخت کې د انګریزانو حکومت دی او علامه اقبال کوم قسم فکر کوي، د ازادۍ خبرې کوي. اٹھا شیشه گرانې فرنګ کې احسان. د دې فرنګیانو د دې شیشې چې کوم دی که نه دا کومه ګرانه شیشه چې ده که نه د دې احسان په ځان مه راړو. صفا لهم سے مینا و جام پیدا کړ. ګوره داسې وکړه د دې هندوستان د دې خاورې نه، د دې خپل وطن د دې خاورې نه چې کوم دی نو ته دغه پیدا کړه، شراب ته پیدا کړه او ته جام پیدا کړه. د دې شراب او جام مطلب دا دی چې په دې کې مزه پیدا کړه، په دې باندې داسې څه کار وکړه چې مطلب دا دی چې هغه تاله مزه درکړي او ته څه نوی څه تخلیق وکړې. میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر. زه چې کوم دی شاخ طاق یم، لکه دا بیل نه دی، لکه داسې بوټی چې په دې دیوال خیږي، ونو ته خیږي او خورېږي. نو دی وایي چې زه چې کوم دی که نه زه دغه بوټی یم، دغه خورېدونکی بوټی یم. میری غزل ہے میرا ثمر. او زما دا غزل چې کوم دی دا زما میوه ده.
ته ګوره زه ستا لکه مطلب دا دی چې خپل بچي ته وایي چې زه داسې بوټی یم دا خورېدونکی بوټی یم او زما غزل چې کوم دی زما میوه ده میرے ثمر سے میں لاله پام پیدا کړ او زما د دې میوې نه چې کوم دی نو ته دا خوله په دغې باندې سره کړه لکه مطلب دا دی چې دا خوله نه ده د دې خولې نه داسې خبرې کوه دا د عشق او د احساس او د درد خبرې ترې راوباسه او مطلب دا دی په خپل عمل کې دغه څیزونه راوله میرے ثمر سے میں لاله پام پیدا کر او میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے زما طریقه چې کوم دا امیری نه ده هغه فقیري ده اوس فقیري ځان له دا فقیر نه دی چې دا سوال کوي په تصوف کې فقیر هغه کس دی چې د دنیا لالچ له لته ورکړي د دنیا او خدای له لته ورکړي د اصولو په بنیاد باندې کرپشن نه کوي خپل د ذات قرباني ورکوي دا داسې خلک نه دی لکه زمونږ دا خلک چې دی دا د قام میخه به قربانوي د خپلې ذاتي چرګې دپاره چرګه دې بچ شي میخه د قام قربان شي خیر دی زه تاسو په خبره باندې پوه کوم نو دی وایي چې میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے فقیری دا ده چې دا دنیا مې خوښه نه ده دا دنیا مې د اصولو نه راولی نه شي مطلب دا ده چې څوک لالچ راکړي او زه خپل اصول پرېږدم او زه خپل دا عشق پرېږدم زه دا خپل درد او دا احساس پرېږدم سیدہ خودی نہ بیچ خودی مه خرڅوه غریبي مې نام پیدا کړ په دې غریبۍ کې د ځانه سړی جوړ کړه لکه مطلب دا دی چې دغې طرفونو ته مزه دی رنګینو منګینو طرف ته مزه ځان کې احساس پیدا کړ ګوره یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت دا د انګریزانو د حکومت نه دی په هغه وخت کې ډېر خلک متاثره کوي دا د انګریز نه به ډېر متاثره کوي د هندوستان علم د دوی دا علم چې دی دا څه دی او دا حکمت دا ویسټم دانایي او دا تدبر د ده دا سوچ او بچار او دا حکومت پیتے ہیں لہو وین اس کی دیتے ہیں تعلیم مساوات د هندوستانیانو وین اس کی او د دوی نه وسایل قبضه کړي دي د دوی په وسایلو باندې عیاشي کوي او دلته بیا د ایکویلټي د مساوات سبق راکوي یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات بیکاری و عریانی و میخواری و افلاس کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات